رسول الله صلی الله علیه وسلم ګران صحابي ابو هريره رضی الله عنه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل الایمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه. ګوره بیا د روایت خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ویل چې ایمان 160 شعبې دی برخې دی، او یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رقم ویل 180 برخې دی. اوس دا رقم یې وویل چې 180 که 160 خو دا دواړه د په روایت کې راوړل. بیا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل فافضلها قول لا اله الا الله. در ټولو بهترینه د ایمان شعبه چې دغه دا ده چې مؤمن د زړه له کومې دا کلمه وایي لا اله الا الله. تاسې ووایئ واري لا اله الا الله. وادناها اماطة الاذى عن الطريق. در ټولو کمه شعبه د ایمان د مؤمن د دا ده چې دی پر لار روان دی یو ضرري شی ولیدي په لار باندې پروت دی د دا د لارې څه دوری کړي. ضرري هر هغه شی چې مسلمان ته تاوان ور باندې رسیږي هغه شی ضرري دی. یو چا پر لار باندې ولیدي د دا لاره د دې شي څخه فارغه کړله، دا د ایمان در ټولو ادنا حصه ده د مؤمن مسلمان، هغه ادنا شعبه ده. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم والحیاء شعبة من الایمان. خبردار ای خلکو حیا چې ده د ایمان یو شعبه ده، د ایمان حصه ده، د ایمان یو برخه ده. چې څونه په انسان کې حیا زیاته وي د دې صدا معلومه چې دغونه د کلک ایمان خاوند. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا راځي صحابه کرام وایي موږ به رسول الله صلی الله علیه وسلم د ده په چهره باندې به موږ دا معلوموله چې خوشحاله دی که خوابه دی، ډېر خوشحاله دی که لږ خوشحاله دی. حتی وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم به د حیا دونه زیاته وه، دونه زیات حیادار و رسول الله صلی الله علیه وسلم چې در پیغلې بېادبي دي ډېره مافي در پیغلې ښځې په پیغله ښځه کې چې څونه حیا او شرم وي در هغه لا هم زیات شرم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک موږ محسوسوي او په دې کې در دې لا هم زیات شرم دون حیادار و رسول الله صلی الله علیه وسلم. ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ پیغمبر دی، زموږ روحاني پلار دی، د ټول امت روحاني پلار دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. د هغه باوجود د الله پر رسول صلی الله علیه وسلم کې بېحده بې اندازې حیا دا د څه شي علامه ده؟ دا د هغه کلک ایمان، د مضبوط ایمان، د هغه عظیم او لوی ایمان. الله رب العزت په موږ او تاسو کې حیا پیدا کړي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو کې د حیا په وجه باندې انسان د ډیرو حرامو شیانو څخه د ډیرو ګناهو څخه الله رب العزت سړی راګرځي. زه به یو مثال درته وایم، نور د بیان پر دې ځای ختمومه. زموږ یو استاد دی، هغه یو وخت زه والد صاحب مې ناجوړه و، ما وایي کراچۍ ته بوتلی د علاج لپاره. ده ویل ما چې والد صاحب بوتلی نو زه سفر حالت و که خامخا به نو دا 20 کاله 30 کاله له مخ دا څه وي په هغه وخت کې مطلب دون اسباب و ترتیبونه هم نه وه برابر، نه دا رقم د ایسیان و موټران وه، نه دونه ډېرې ایسیانې هر ځای وي، خو یو ځای به پنکه منکه لګېدلې وه، ډېره سخته ګرمي وه او زما روژه وه. نو بیا مې دا اراده وکړل چې سبا به بس روژه نه نیسې، مسافر یې هلته د پلار خدمت کوې، ځې او راځې در هسپتاله در واړو در کوم ځایو ځې، نو ډېر وږی کېدم او تږی کېدم به، د ګرمي برداشت مې نه درلودی. نو دا اراده مې وکړه چې سبا به روژه وخوري. صحیح ده، نو سبا خو مې روژه وخوړل. اوس مې نیت دا دی د ډوډۍ د پیدا کېدلو یا د خوراک د پیدا کېدلو ځای نه راته پیدا کېږي. دی وایي زه وګرځېدم یو چا راته چې په فلانکي ځای کې دلته د کوم خلکو چې مسافر دي، روژه یې نه وي یا مریضان وي، د هغو دپاره دلته بندوبست شته د خوراک. وایي هلته چې ورغلم یو پرده لګېدلې وه، څو وارې بیا دا مخ ته ورغلم، بیا به له ډېرې حیا او له ډېره شرمه به بېرته سړي خلک به وایي چې ته د دا مبارکه ژره وګوره. نو خدای خو عالم و، د ده دا شکل وګوره چې د یو عالم و د ملا په رقم باندې برابر کړي، بیا هم ملا دې مات سي روژه خوري. وایي د دې شرمه څخه به بېرته درغه ځای تېر شو. بیا به مې په زړه کې دا وویل چې یاره ستا خو نو روژه نه ده، خو مسافر یې، الله خو در باندې خبر دی. بیا به مې ځان ورته را برابر چې بیا به هغه ځای ته رالم، بیا به در تېر شو. له ډېرې حیا مې دا جرأت نسو کولی چې زه مسافر یم، د سفر باوجود زه شي وکړم روژه وخورم. ده ویل ډېر خیال مې د دا ژرې په وجه باندې په ژره باندې دا معلوم زه یو صوفي سړی یم او دلته ناست یم روژه خورم. نو زما ورونو دا حیا چې په انسان کې څونه زیاته وي، نو الله رب العزت انسان دغونه له ګناه څخه ساتي. او دلته چې د ده یو جایز و روا کار د نس کولی،
نو بیا حرام نه روا کار چیرې کوي؟ دا په دې خاطر باندې نه کوي چې هلته حیا وي په انسان کې، نو دعا به سړی دا کوي چې الله موږ حیاداره جوړ کړي.